په تېره ویډیو کې مو په ډیشبورډ باندې بحث کړی و چې ډیشبورډ څه شی دی او همدارنګه ډیشبورډ کې موږ تاسو څه کولی شو. خو د نن ورځې موضوع مو د اردرز مینیو ده چې اردرز مینیو کې موږ تاسو څه کولی شو. په اردرز مینیو کې هم تقریبا کټ مټ نه خو البته تقریبا څه سیمیلیریټیز لري د ډیشبورډ مینیو سره. په اردر مینیو کې هم موږ تاسو کولی شو خپل اردرونه کنټرول کړو، خپل اردرونه اداره کړو، خپل اردرونه منیج کړو. همدارنګه کوم اردرونه له موږ څخه کینسل شوي، کوم له موږ څخه لیټ شوي دي او کوم اردرونو څخه موږ څومره پیسې ترلاسه کړې، کوم اردر مو په کوم تاریخ باندې بشپړ کړی دی، په کوم اردرونو کې موږ ریویو یا فیډبیک ترلاسه کړی، په کومو کې نه ترلاسه کړی. نو راځو په د کمپیوټر سکرین ته په عملي بڼه یې ګورو. راځم د اردر مینیو اوپن کوم. ګورو دلته په لومړي سر کې لیکلي منیج اردرز، یعنی خپل اردرونه اداره کوي. دلته لومړی راځو د پرایورټي په نوم باندې آپشن دی. په پرایورټي کې موږ تاسو سره هغه اردرونه راځي کوم چې موږ تاسو باید لومړیتوب ورکړو یا باید ژر تر ژره باید خلاص کړو. ځکه هغه اردرونه په دې لیست کې راځي کوم چې وخت یې کم پاتې وي، یعنی وخت یې کم وي. فکر وکړئ مثلا تاسو 3 اردرونه اوپن دي، یو 15 ورځې وخت لري، بل 3 ورځې وخت لري، بل 1 ورځ وخت لري. نو دلته به لومړی هغه اردر تاسو ښودل کېږي چې 1 ورځ وخت لري، ځکه دې ته باید موږ تاسو لومړیتوب ورکړو. 1 ورځ وخت لري، باید ژر تر ژره ختم کړو. اکټیو اردرونه چې موږ تاسو سره فعاله اوس مهاله کوم اکټیو اوس مهاله موږ سره کوم اردر چې اکټیو دی هغه هم همدا اردر دی. ګوره د ګیګ نوم دی چې ډو پروفیشنل 3D پروډکټ ریالسټیک موک اپ. همدارنګه بویر د بویر نوم دا دی. همدارنګه 11 غنټې پکې پاتې دي. ټوټل $25 قیمت دی، کوم نوټ پکې نشته. سټیټوس چې دی ان پروګرس کې دی. لیټ چې دی لیټ کوم اردرونه خو تر دا کوم اردرونه موږ سره په فعلا اوس مهاله موږ سره کوم اردرونه خو لیټ نشته دي نه. همدارنګه ډیلیورډ کوم اردرونه خو اوس مهاله موږ سره ډیلیور کړي مونږ دي نه. انشاءالله که دا اردرونه په راتلونکو ویډیوګانو کې ډیلیور کوو انشاءالله بیا به دلته تاسو هم چې له دې دواړو څخه دا اردر راځي او دې مینیو کې به بیا ذخیره کیږي. همدارنګه کمپلیټډ اردر، همدارنګه هغه اردرونه کوم چې موږ تاسو کمپلیټ کړي دي دلته موږ تاسو ټول هغه اردرونه ښیي چې موږ تاسو کمپلیټ کړي. ګورئ دلته بویر نوم دی، همدارنګه دلته ګیګ دی، همدارنګه دا په کوم تاریخ باندې موږ ترلاسه کړی دی، په کوم تاریخ مو بیرته بیا ډیلیور کړی دی. همدارنګه ټوټل قیمت د دې څو دی. همدارنګه نوټ دی، په دې کولی شئ ځان سره یو نوټ هم ولیکئ چې مثلا زه لیکم such a great wire. یو نوټ مې ولیکه د بیګو تک. تاسو چې هر رقم نوټ لیکئ کولی شئ ولیکئ. ګوره دلته چې تاسو کله کلیک بیا کوئ په اتومات ډول باندې تاسو دلته لیکئ such a great wire. اوس د مثلا بېلګې په توګه بیرته ډیلیټوم. سټیټوس چې دی سټیټوس چې دی کمپلیټ دی دا، او په دې کې ګوره دلته 5 سټار لیکل شوي، په دې کې نه لیکل شوي. دا په دې معنا چې دې چې دی موږ ته فیډبیک پرېښی دی خو دې تر اوسه پورې نه دی پرېښی. فیډبیک طریقه به هم در وښیم چې دوی موږ ته څنګه فیډبیک کړي دي او موږ باید دوی ته بیرته فیډبیک څنګه ورکړو. همدارنګه کینسلډ اردر دی، کوم اردرونه چې له موږ څخه کینسل شوي دا ګوره هماغه سیم بویر نیم دی، همدارنګه ګیګز نیم دی، همدارنګه په کوم تاریخ هغه شوي دي موږ اوپن کړي دي، د دې قیمت څومره، نوټ کوم نوټ کې لري، همدارنګه سټیټوس یې ګورئ سټیټوس چې دی کینسل شوي دي اردرونه. نو دا هم زموږ ستاسو د سټارډ اردرونه کوم چې موږ تاسو سره ځان سره سټار کړي یا نوټ کړي نو هم همدلته راتلی شي، خو موږ تر اوسه یو اردر هم ځان سره نه دی سټار کړی. نو دا زموږ ستاسو د اردرز مینیو ده.